دا مساله ده چې خدای مکه یو سړی بل سړی بې ګناه مړ کو نو دا دې ته قصاص وایي دې ته قصاص وایي او حکومت دا ذمہواری ده چې دا بدل به ولایلی او دې ته سزای موت وایي او دا قصاص به د حکومت په ذریعہ باندې اخلي او چې حکومت نه یو ته سړی ته وایي په خپله بدل واله نو دا نه ښه هغې نه دومره فسادات جوړیږي بیا دغه ځوان وسو ته راوځي کړوسو ته راوځي او دا دشمنۍ بیا نه ختمیږي نو چې حکومت د سړي دپاره دا بدل والي نو ښی نو دې ته قصاص خو هلکانو ځینې جرمونه داسې دي او ځینې کیسونه داسې دي چې په هغې کې روغه نه کېږي د زنا په کیس کې اوس روغه نه کېږي چې یو سړي د چا د خور و لور بېعزتي وکړه او دې کې وایي راځه روغه به وکړو که خپلو کې هر څه وکړو نو هغه ټیک ده خو چې عدالت ته خبره راله بیا پکې روغه نه کېږي بس بیا به سزا میلاویږي کلک خو په قصاص کې روغه کېږي چې وارثان وایي لکه زمونږ دا کیس کې چې روغه وشوه وارثان وایي چې موږ د قصاص نه لو سړی ماپ کوو خو دیت دې راکړي نو دا جایز خو که بالفرض و تقدیر ورثه ووایي موږ په دیت نه رضا کېږو موږ قصاص لو نو بیا قصاص اخیستی شي او ځینې خلک د دې سخت رد کوي دا نه ده او دا غلطه سزا ده دا نه ده دا ختمول پکار دی او ډیرو مغربي ملکونو سزای موت ختم کړو وای دا ظلم دی البته چې داسې مسلمان او د دې کسانو نو بیا به نه ختمو مجاهدین او طالبان او دا دې کې بیا دا نه وي دا یو کیس چې شو چې یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګستاخ ملګرتیا کوله یو پولیس والا و هغه په هغه ډزې وکړه هغه سړی مړ کړو بیا هغه خلکو دا نه وی چې خیر دی دا سزای موت دی معاف شي ممتاز قادري ته بیا سزای موت نه معاف کوله نور کله د سزای موت خلاف وو او د ممتاز قادري په حق کې بیا د سزای موت قایل شو دا تضاد دی خلکو په دې ژوند کې کړ بهر تقدیر شریعت د سزای موت خلاف نه دی وایي که خامخا ورثه د خپل مړي بدللی او قصاص لی او روغه نه کوي او دیت نه دی نو زمونږ خو پسې زور نه دی موږ ورته څه نه شو خو البته دې کې اصلاح کوي د جاهلیت په ورځو کې به یو کار کېده لکان چې غریب سړی به مړی وکړو او مالدار به یې مړ کو نو د خانانو ورثو به وی چې موږ په یو باندې صبر نشو کولی موږ به لس وجنو لس ځکه چې دا غریب و زموږ سړی مالدار او که مالدار سړی به مړی وکړل دی نه مړه اوس تاسو د کدو د کریلې فرق نه کوئ او د ده په سر کې اوس موږ خان مړ کړو دا تا ته چا وي او چې د ده نه به مړی وشو دی به مالدار و نو ویل که ښځې زموږ مړی کړی موږ به پکې سړی وژنو که غلام زموږ مړی کړی موږ به پکې آزاد وژنو که یو زموږ مړی کړی موږ به پکې لس وژنو قرآن د هغې رد وکوي نه چې چا مړی کړی هغه به وژنې دا تا ته چا وی چې د غلام په سر کې به ته د غلام په ځای به ته آزاد وژنې او د ښځې په ځای به ته نر وژنې او د یو په ځای به ته لس وژنې داسې نشته نو ډېر ښایسته د مساوات خبرې و او رد یې وکړو او نو تاسو ویلي دي امریکا کې تور انګریز او د سور انګریز څومره فرق دی او د مقامي او د بارایه څومره فرق دی
او په هندوانو کې د شودر او د برهمن څومره فرق دی. دا خو اسلام یو زبردست نظام دی چې ښایسته خبره وکړه چې سر په سر. او که یو سړي مړی کړی نو لس پې ته نشي وجل، او که لسو یو سړی وجلی نو بیا پې لس وجلی شي، دې کې څه شک نشته. په لس کسې یو سړی وجلی نو لس به پې وجنې، خو که قتل یو کړی او ته ډېر وجنې دا ته ناروا کې. نو خلک وایي سزای موت دا ظلم دی، دا ناروا دی، غلطه خبره ده. ته چې سزای موت ورکې نو ولې دا سړی به را ژوندی شي؟ دلایلو ته یې ګوره که برول مولوي صاحب خبره دلایل مضبوط دي. وایي سزای موت ختمول پکاري. دې سړي ګناه کړې موږ نه وایو چې ښې کړي، خو دا راته ووایه چې که دا سړی پې ته قصاص کې په هغه باندې نو هغه به را ژوندی شي. نو چې نه را ژوندی کېږي نو څه لی وجني. او بله خبره دا ده چې هغه ظلم وکړو مړی وکړو، نو تا ظلم وکړو مړی دې وکړو، دا خو یو نه شو دو شو. هغه یو وجلی او تا پې بل مړ کړه، نو یو هغه مړ کړه یو تا مړ. الله وایي نه، غلطې خبرې به نه کې. قصاص کې ژوند دی، ژوند دی پکې، ژوند دی. د هغې وجه دا ده چې کله سړي ته پته وي چې دا هغه ملک دی چې په دې کې څوک بې ګناه نشي وجلی، او چې چا په دې کې بې ګناه سړی مړ کړو نو سړی پې وجني، نو سوال نه پیدا کېږي چې بیا څوک بې ګناه قتل وکړي. نو د قصاص د وجې نه د ډېرو خلکو پړه کې دا و چې پلانې وجنم پلانې وجنم پلانې وجنم، خو چې پته ورته ولګېده چې دلته خو خلک چې څوک بې ګناه مړ کړي هغه وجنې پلانې هغه دی مړ کړه که نه، بس ټول بیا غلي کښېني. نو بیا ډېر خلک د مرګ نه بچ شي. نو په قصاص کې مرګ نه بلکې ژوند دی، ژوند. نو ځکه فرمایي ولکم شته دی ستاسو